السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم د کندهار ښار دی، د کندهار ښار عمومي جاده ده. دلته یو د جوس ډېر ښایسته دوکان دی. یو وارې دوه وارې زه ورته راغلی یم، د کابل شاهي په نامه باندې دی. نو یو وارې دوه وارې راغلی یم، نو نن مې وغوښتل چې د دې دغه جوس څنګه جوړوي، کوم شیان ورچوي، نو ډېر خوندور جوس دی. نو نن نږدې در باندې وینم چې څنګه جوړېږي. افغاني وچې مېوې ورچول کېږي، ډېر مختلف شیان دي، د رنګارنګ شیان جوسان دي پکښې کې. نو نن مو د کیلې او د چکو جوس انتخاب کړی دی. نو راځئ ګورو یو ځای سره چې څنګه جوس دی. نو اول خو یې دغه وچه میوه درښیم، د اکثریت د افغانستان وچه میوه ده، بادام دی او چارمغز دی. نور نو د اکثره بادامو دا شیان چې دي د افغاني دي. نور نو کیلې جوس دی، د سیب جوس دی. د چیش جوس لري استاذ؟ کیله، چکو، سیب، مالټه. ښه، دغه یعنې هغه موسمي میوې چې دي د هغو شیان. ښه، نو اوس موږ ته له خیر سره د چیش جوس راتیاروي. اوس کیله او چکو. چیش دې وراچولي دي؟ کیله مې وراچولې، چکو. ښه، اوس چیش وراچوي نو؟ خرما، عسل، ښه، شیدې، پیرو. اوس مې خالي شیدې وراچولې. دا خرما ده؟ هو. جوس د خیر سره آماده شو. نعم، دلته خورو بس صحیح ده. جوس تقریبا آماده شو. څه داسې شوی ور برابروي په دې شیانو یعنې. نه دا مې مکس سره د جوړ په تیک برخه کې. سر یې نوره کیله مو واچوله، ښه خوند کوي پکښې. نو ښه خوند پکښې کوي، شوداره شو برابره شي نه دی؟ تقریبا جوس دغه ووتی کړو، جوس اوس د سیستم ور برابروي، هغه تنظیم کوي، یې ښایسته کوي. سر یې نوره کیله ور واچوله، خرما یې ور واچولې، شیدې ور واچولې، بادام یې ور واچول. نو د کابل شاهي په نامه دی دا کندهار ښار کې پر عمومي جاده باندې. دا عسل دي، دا هېواد نه مخکې دا ګیلاس ته واچولي دي. نو دا بس هغه اناناسو دا شیان دي نه دی، میکس میوه ده. بادام ور واچوله، کاجو یې پر واچول. کار لري.
درې سره روانه اوس دا نو ملایي اوس ملایي پوره چې موږ خو نو د دې ملایي ورته وایي کریم دی یعنې دا دا شیرې خورما شیري خورما شیرې خورما ښه د خورما هغه مغز دی مغز یې دی ښه له رنګه خو ماشاءالله وار په وار ډېر ښایسته کېږي آره مدرس پیک هم وړي ځینې خلک پیک ته راځي پیک وړي او ځینې خلک د دې راځي دوی د ناستې ځای لري د دې حرکات دی خو زما ته وواړئ دا اوس اصل دی اصل یې ورباندې وایي ډېر خوندور ماشاءالله معلومه شي درې سره به دې ګلاس ته ګلاس وي دا یې خپل مناسبات څه دا اصل دی دا اصل مسلمین خورما ده دا درې سره زر اخلم صحیح ده اخري نتیجه یې دا ووتل د رنګه ماشاءالله ډېر لوکس معلومیږي خوند به یې کیدای سي تر دې هم نور ډېر ښایسته وي او د دې استاد څخه ډېره مننه چې همکاري وکړه نو ښه انسان دی جوس خو کابل شاهي جوس دی کندهار ښار جاده باندې روموني جاده باندې نو راځئ له خیره سره دا ټرای کوو اوس ګورو چې خوند یې څنګه دی دا هغه ولني شیان دی نو چې دا کاچوغه خوړل کېږي ولې مات کاچ کوه اوس نو خوند وګورو زما خپله ورته سودا هم د ډېره پلوار دی دا زما ډېر خوښ دی زه اکثره وخت راځم خبره نشته پکښې ډېر خټه دی بیخي به دا پیپ کې کشېږي نه نو څه به د هغه کم شي چې دا لاندې مال ښه شي نو زه به دا جوس خورم تاسو د دې ځای شاوخوا ننداره وکړئ
پر یوه نفر باندې زما په نظر چې ډېر وږی مې باندې زیات دی، ځکه پر ما باندې نور وغمېدی، موړ یې کړلم، ځکه شان هم ډېر پکښې کي، بادام و کاجو و چارمغز و خرما و بسکوټ و دا شان ډېر زیات پکښې کي، نو سړی یې نشي خوړلی. قیامت به درته ووایم، ځکه چې اکثره وخت زه یو ځای یو شی خورم نو خلک بیا پوښتنه کوي چې قیامت یې څه شی دی. دې قیامت په افغانستان کې د یوه جوس 100 افغانۍ تقریبا $1 ته یو څه اوړي، 1.2 او داسې شاوخوا قیامت دی. نو هغه قیامت ته په کتو دغه یې صحیح دی، سایز یې صحیح دی د دې جوس. جوس مو نشي جام کوي استاد خدای په امان، ښه ځوان و ډېر، کور یې ودان نو د باندې راووتلو عمومي جادې ته. نو دا د کندهار ښار عمومي جاده ده، داسې غرمه وخت دی، تقریبا 11 بجې شاوخوا به وي. دا هغه د دوی لوحه و، دغه شان دي کابل شاهي سوپر آیسکریم او جوس دی، آیسکریم هم لري. اوس په نو دوبی دی، د آیسکریم وخت دی. د ښاره څه راغلو، عوام دوړه نه سوه، باد ډېر سو، نو راغلو د عینو مینو خواته. نو خدای دې وکړي چې دا جوس مو خوښ سوی، خوند مو ورباندې اخیستی. نور خو نو په کندهار کې د پسرلي شپې دي، ښایسته ګلان په عینو مینه کې، شینګیا ډېره سوې ده. نو که چیرې د دا رقم ویډیوګانو خواهش لري، خوند درکوي د خوړو ویډیوګانې، نو خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ، ویډیو درسره لایک کړئ، خپل ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ، د الله په امان.